د قرغستان ولسمشر د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د ازادېدو غوښتنه کړې ده او د ترکیې ولسمشر ویلي چې نړیواله ټولنه باید افغانان د بیارغونې په چارو کې بازي پرې نږدي. اسلامي امارات هم د افغانستان په تړاو د ځینو هیوادونو د دریځونو هرکلی کړی دی. د ولسمشرانو د ملګرو ملتونو اتیا عمومي غونډه کې چې 13 امریکا په نیویارک کې پیل شوه یا د څرګندونې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایووا د رئاسة الوزرا اداري مرستیال سره د مخې لیدنه کې ویلي دغه سازمان هڅه کوي څو افغان کډوالو او زلزلې ځپلو ته لا ډېرې مرستې برابر کړي. د اوتنبایووا دنده څه موده مخکې پای ته ورسېده. د رئاسة الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په د لیدنه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له راستنېدونکو کډوالو سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اروپایي ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د هوایي بشري خدماتونو له څنګه یا UNHAS سره 4.6 میلیون ډالر مرسته کړې ده. دا بودیجه د ملګرو ملتونو د هوایي خدماتونو دوام تنظیموي او د مرستندویانو د خوندي تګ راتګ او د افغانستان ځینو لرې پرتو سیمو ته د اړینو مرستو رسولو برخه کې حیاتي رول لوبوي. د لوړو زده کړو وزیر هرات پوهنتون کې غونډې ته د وینا پر مهال محصلینو ته په خطاب کې ویلي پر هغو کارونو دي چې ګټه نه لري وخت نه ضایع کوي او د علمي او اخلاقي پرمختګ لاره دي غوره کړي. هغه ویلي د اسلام نظام پیژندنه د محصلینو یوه ستره اړتیا ده ځکه د اسلام دښمنان له پرله پسې ناکامۍ وروسته اوس غواړي له فکري لارې زموږ پر ځوانانو اغېز ولري. د میدان وردګو سیدآباد ولسوالۍ د اوتړو او شیخاباد په سیمو کې د دوه ترافیکي پیښو له امله 2 کسانو ژوند لاس ورکړی او 15 نور ټپیان شوي. چارواکي وایي لومړۍ پیښه د شنیز درې اړوند د اوتړو په سیمه کې د ټیلر او پاسو موټر د ټکر او دویمه پیښه د شیخاباد په سیمه کې د یوه کورلا موټر د چپه کېدو له امله رامنځته شوې ده. د 2015 کال د کرکټ اسیا جام شل اوریزو سیالیو د 4 غوره لوبغاړو پړاو کې 13 پاکستان د سریلانکا لوبډلې ته ماته ورکړه او نن د بنگلاديش او هند ترمنځ لوبه ترسره کیږي. د 2015 کال اسیا جام شل اوریزو سیالي په متحده عربي اماراتو کې روانې دي چې د دغه سیالیو 4 غوره لوبډلو په پړاو کې 13 شپه د پاکستان او سریلانکا لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شوه. د 4 غوره لوبډلو په پړاو کې بنن د هند او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ لوبه د افغانستان پر وخت ماښام 9 بجې پیل شي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه سازمان په اتیایم غونډه کې د غزې تړانګ کې د نسل وژنې د جنایت د سزا او مخنیوي کنوانسیون د سمدستي په لیکلو غوښتنه وکړه او د هیوادو اساسو هم په غزا کې د جګړې ژر پای ته رسیدو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع اتیایم غونډه پرون سه شنبه د تلې په لومړۍ نیټه دغه سازمان د سرمنشي انټونی ګوتریش په وینا او د سبا د 150 هیوادو د استازو په ګډون پیل شوه.